سلام مسافر ورونو، ارمان پکتیاوال یم او خدای دې وکړي چې د روغ او جوړ وای سره د ملګرو ټولو. او نن سبا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پسرلي موسم ده، ښایسته هوا ده او شنې ملتکي دي او دا زموږ کلی ده، ماحول ده او ډېر ښایسته هوا ده. فکر چې تاسو مسافر ورونو خامخا نو وطن ده، وطن به در یادېږي. خو که فکر وکړئ بیا هم په وطن کې مشکلات دي، ستونزې ډېرې دي، دومره خوندونه نشته. دومره تاسو هم وطن ته اندېښنې مه راکوئ دې طرف ته، دومره خوندونه نشته. خو بیا هم زموږ دپاره بیا هم ډېر ښه ده، ډېر یو ښایسته هوا ده، ښایسته موسم ده، پسرلي موسم ده. خامخا به ښایسته وي ښکلی به وي. سلامونه نیکې هیلې، وحید الله سمون یم. تاسو خو ګورئ د الحمدلله په وطن پسرلی راغلی دی، امن دی، دلته سوله ده. دغه پسرلی چې دی زمونږ کلی دی شنه پټي دي او د دې کلي منځ کې شنه پټي دي. نو الحمدلله تاسو مسافر هم یئ، زړه به هم درد کوي، خو الحمدلله هیواد بیا خپل هیواد دی، خپل وطن دی، د مونږ وطن چې وکسئ. هیله ده تاسو زړونه رجګ نه شو، خیر بیا یا تاسو ته ولې ته ښه ژوند غواړو. دلته الحمدلله ښه امن دی، سوکالي ده، وطن پسرلی دی، جنګونه نشته، امن دی، ښه خوشحالۍ دي. او هیله ده چې تاسو دغه زموږ هیواد او دغه شنې ساحې وکسئ او خوند ته